شپږم نمبر مکتوب دا هم خپل مرشد مبارک ته لیکلی دی. دې کې 15 خبرې بیان شوې دي. یو بیان د حصول د جذبې دی چې ما ته جذبه حاصله شوې ده او سلوک او تربیت میں پیدا کړي. دویم نمبر بیان د صفات جمالیه او د جلالیه. دریم نمبر بیان د فنا او د بقا. سلورم نمبر خبره بیان د فوقیت د نسبت د نقشبندی مبارک چې دا نسبت د نقشبندی مبارکی دا په تمامو نسبتونو کې د ټولو نه اعلی ده. نو دا سلور خبرې په دې شپږم مکتوب کې دي. اووم نمبر مکتوب هم خپل مرشد مبارک ته لیږلی دی. په دې کې د دوو خبرو بیان دی. یو د دې د بعض احوال غریبه ناشنا احوال چې په امام ربانی رحمه الله باندې ښکار شوي داغه ناشنا احوال بیان خپل مرشد مبارک ته کړي او بعض اشکالات ورته پیښ شوي هغه استفسار او وضاحت ته ضرورت لرو. نو داغه پختنه او استفسار د خپل مرشد مبارک نه کړي. اتم نمبر مکتوب هم خپل مرشد مبارک ته لیږلی دی. په دې کې بیان د احوالو دی چې تعلق د بقا سره دی او د صحو سره دی. یو سکری او بل صحو، یعنی حالت د صحو سره تعلق دی او بقا داغه احوالو بیان دی. نهم نمبر دا مکتوب خپل پیر مبارک ته لیږلی دی. دی کې هم بیان د هغه احوالو دی چې د امام ربانی رحمه الله الله تعالی چې کوم مقام ورکړو داغه احوال تعلق داغه مقام سره دی. نو داغه بیان دی پکې. لسم نمبر مکتوب دائم خپل مرشد مبارک ته لیږلی. پدې کې درې خبرې دي. بیان د حصول د قرب دی او د بعد. دویم بیان د فرق او د وصل دی په معانی غیر متعارفه. دریم بعض علوم بیان د بعض علوم دی چې مناسبت لري د قرب او د بعد سره او د فرق او د وصل سره داغه بیان پکې دی. یو لسم نمبر مکتوب هم خپل مرشد مبارک ته لیکلی دی. په دې کې درې خبرې دي. یو بیان د بعض کشوف دی، هغه خپل کشفونه خپل مرشد مبارک ته بیان کړي. دویم بیان د حصول د مقام د هغه مقام د حصول بیان کړي چې هغه کې خپل قصور لیدلی دی او ځان یې کمزوری ګڼلی په ټولو اعمالو او اقوالو کې. دریم نمبر یو لوی بزرگ تیر شوی شیخ ابو سعید ابو الخیر رحمه الله داغه نه یو خبره نقل ده او داغه د خبرې هغه سیر او راز هغه امام ربانی رحمه الله تعالی ښکاره کړی. نبی خپل مرشد مبارک ته هغه بیان کړی. دولسم نمبر مکتوب
دیم خپل مرشد مبارک ته لیکلی دی دا دې کې درې خبرې بیانېږي. بیان د حصول د مقام د فنا او د بقا. دغه مقامات امام ربانی رحمه الله تعالی نصیب کړیو نو د خپل مرشد مبارک ته بیان کړی. دویم نمبر د هر شي هغه حقیقت امام ربانی رحمه الله ته الله تعالی ښکارا کړو په یو وجه خاص، نو د هغې بیان دی پکې. دریم نمبر بیان د حقیقت د سیر فی الله او بیان د تجلی ذاتی، د دې بیان خپل مرشد مبارک ته کړی. 14 نمبر مکتوب دایم خپل پیر مبارک ته لیږلی دی. په هغې کې د دې خبرې بیان دی چې علوم د حقیقت د علومو د شریعت سره مطابق دي. اکم ملګری چې وایي چې شریعت اور چیز ہے اور طریقت اور چیز ہے، امام ربانی رحمہ اللہ په دوی باندې رد کوي. نه، علوم د طریقت چې دي دا مطابق د علوم د شریعت سره دي. تاسو ته که فکر کړئ ما ویلی مو کم ځای کې چې ټکر راځي د شریعت د طریقت سره، امام ربانی رحمه الله شریعت ته ترجیح ورکوي، ځکه دا په تواتر باندې راغلی دی. نو احتمال د خطا په دې بل طرف کې شته. اصل کې دا صاحب د طریقت د دغه مسئلې په حقیقت نه یې پوه شوی. نو دې مکتوب کې امام ربانی رحمه الله دې مسئلې باندې بحث کړی چې کم علوم الله تعالی انسان ته په سلوک او طریقت کې ورکی، دا علوم د علومو د شریعت نه مخالف نه دي بلکې دا غي مطابق دي. امام زکریا رحمه الله په یو کتاب لیکلی شریعت او طریقت کا تلازم. شریعت او طریقت یو بل سره لازم دي، دا د یو بل سره متضادین نه دي. 14 نمبر مکتوب دام امام ربانی رحمه الله خپل مرشد مبارک ته لیږلی دی او دې کې د دوو خبرو بیان دی. یو بیان دا حصول د وقائع دی چې باطنی سلوکو کې امام ربانی رحمه الله ته پیښ شوی دی، په باطنی سلوکو تک